دغه د طالبي زندگی، دغه د خدمت او د ادب زندگی که وکړو، آینده به نتیجه بیا داسې وي چې بیا به حبر الامت خدای پاک سړی جوړوي. د دین د خدمت په خدای پاک سړی اهل کی یو ګورې قابلیت ته یو قبولیت ته دغه کې ډیر فرق ده. یو سړی نهایت زیات قابل وي، ماهر وي، خو د الله په نس قبول نه وي، شاګرد هم پروا نه لري، میړه ښځه هم پروا نه لري، پلار اولاد هم پروا نه لري، مقبولیت نه وي. یو سړی په علم کې کمزوری وي خو الله تقبل وي، شاګرد په زړه کې مینه هم لري، ادب هم لري، محبت هم لري، انقیاد هم لري، فرمانبرداري هم کوي، هر څه کوي. دا قبولیت دلته پیدا کیږي چې د سړي د خپلو استادانو دعاوې وګټي، د خپلو مشایخو دعاوې وګټي، بیا د خدای پاک په نس قبول ګرځي. چې قبولیت راغی پس انسان کامیاب ده. بیا که په یو کنکي جماعت کې خدمت کویم اب قبول خدمت وي، په کنکي مدرسه کې که خدمت کویم اب قبول خدمت وي، که په یو غټه جامعه کې کویم اب قبول خدمت وي. الله تعالی به بیا اثر کې پیدا کوي. نو لہذا موږ تاسې دغه زندگی باید د ادب او د خدمت غوره کو. څوک چې د بل خادم ځان جوړ کی، تواضع په ځان کې پیدا کی، خدای پاک په داسې مقام وای راولی چې بیا به نور خلک د خدمت کوي. آن که خدمت کرد او مخدوم شد. چا چې د بل خدمت وکړه مخدوم کیږي، بیا به خلک د خدمت کوي. او که څه ته ځان غټ ویلی چې زه ښه طالب یم، یا زه ښه ملا یم، یا زه ښه پیر یم، یا زه پلان یم، ځان یې غټ وبله، هغه بیا محروم شي. آن که خود را دید او محروم شد. چا چې خپل ځان غټ ولید بیا محروم شي د خدای پاک د رحم، د فیض، د نصرت، د خدای پاک د تعاون، بیا محروم وګرځي. هر څه چې دی هغه په عجز او تواضع کې دی. نو لہذا دغه زندگی، دغه طالبي زندگی د موږ تاسې یو خصوصي امتیاز لري تر نور طالبیو نه. دغه ځای ته مو چې پام وي دا د قرآن عظیم شان طالبي ده. موږ په مدرسو کې د طالبي په زندگی کې د الف بانه نیولې چې تر څو دورې ته رسیږي د فنونو سره تعلق په فنونو کې آداب نه وي. په صرف کې چیرته د ادب خبره اورېدلې، په نحو کې ما اورېدلې، په معانیو کې ما اورېدلې، په اصولو کې ما اورېدلې. دغه ځای بیا هلته تاسې ته معلومیږي چې کله دورې ته ورسېږي علامه ټول فارغین کا. هلته بیا په تیر عمر سړی ارمان کوي چې ولې مې په طالبي کې خدمت نه کو، ولې مې په طالبي کې ادب نه کو، ولې مې په طالبي کې د استاد دعا نه ګټله، د خپل شیخ دعا مې ولې نه ګټله. د ارمان وخت بیا هلته را روان ده. نو ځکه د موږ حرص دا وي چې یو وارې څوک د موږ شاګرد کېږي، موږ یې د اوله نه چې شاګردي علا بصیرتین وي چې د اوله نه ګټه واخلي. دا قرآن عظیم شان سره به د موږ تاسې یوه نیمه میاشت تعلق الله تعالی دې په خیر او په عافیت آخر ته ورسوي. نو دا یوه میاشت دا 40 شپې چې انسان 40 شپې عام انسان په اخلاقو کې ډېر لوی بدلون راځي. ځکه پیدایښت په 40 شپو کې بدل شوی ده. 40 شپې نطفه وي، بیا وینه وي، بیا غوښه وي، 40 شپې بدلیږي. چې 40 شپې په تکبیر اولاد څوک لمونځ وکړي د منافقت نه خدای خلاصوي، د جهنم نه خلاصوي. ولې وایي بیا عادت د جماعت د پایبندي جوړ شي. ټول عمر ځای ته خدای پاک توفیق ورکوي. که موږ تاسې دغه 40 شپې مثلا یا کم او زیاتې 40 شپې خو نو پوره کېږي انشاءالله العزیز، څه بل یا تر زیاتې شي. که دغه موږ تاسې په ځان لږ لحاظ وکړو، ادب وکړو، اخلاق ته مو ورپام شي د اصلاح دپاره، په ځان کې عجز راولو، تواضع راولو. امید ده چې خدای پاک ما آینده ټول عمر د دغه قرآن عظیم شان په برکت باندې د ادب زندگی او د خدمت زندگی، د محبت زندگی، د خپل استادانو سره د ښه تعلق زندگی نصیب کړي. بیا به خدای پاک ډېر لوی اثر په مرتب کړي. نو نور ذاتي هره ورځ خو دا شیان نشو بیانولی. د اوله نه دغه خبرې ته ذاتي باید پام وکړو، خدمت هم په مینه په محبت وکړو. ځکه چې د څومره ملګري خدمت وکړي هغه طالبان د قرآن دي، د هغو په ټولو عباداتو په دغه علم په ثواب کې به ته ورشریکېږي.
هغه مجاهد چې روژې خوړلې وي د هغو ثواب ولې ډېر شو؟ وایي ځکه خو خپل عبادت یې مو د بل په عبادت کې مو شریک شو، چې د بل خدمت یې وکړو خو د هغه د عبادت ثواب هم خدای ورکړو. د دوی ثوابونه څو چنده شو چې د دریو لپاره خدمت یې وکړو، د دریو په ثواب کې ور شریک شو، چې د څلورو خدمت یې وکړو، د څلورو په ثواب کې ور شریک شو، چې د لسو یې وکړو. د لسو دا چې اوس دلته 500 نه اوس ما پوښتنه وکړه 500 عدد واوښت چې د 500 نفرو خدمت وکړي. خدمت خو نه دا نه معنا ده چې بوټونه ورته سم کړي، خو چې دا کاسې دې ورته پرېمینځلې دا څومره لوی خدمت ده، دا مړۍ دې ورته کېښوه دا څومره لوی خدمت ده. د 500 کسانو په دغه عبادت علم کې به ته ور شریکېږي. ځان ته 500 ورځې به عمل کوي، دلته به په یوه ورځ د 500 ورځو عبادت وګټي. نو دا شیان د خدمت ماده په ځان کې پیدا کول، د ادب ماده په ځان کې پیدا کول، د محنت ماده په ځان کې پیدا کول، د قرآن او د حدیث او د دین د محبت ماده په ځان کې پیدا کول، د طلب ماده چې زه طالب د دین شم. دغه شي ته چې موږ پام شي الله ډېر رحیم ذات ده، ډېر کریم ذات ده، چې الله وایي ما طرف ته یو لویشت څوک رانږدې کېږي زه بیا یو ګز ورنږدې کېږم، چې یو ګز رانږدې کېږي زه یوه غېږ ورنږدې کېږم، چې ما ته په سوکه سوکه را روانېږي الله وایي زه په منډه. الله خو جسم نه لري مکان نه لري، دا معنی د ما رحمت دی ده تر عبادت زیات ده. نور د خدای پاک دا وخت په کې دغه خواهشو د باندینی خلک چې راځي هغه دیم کوشش دا کوي چې هغه د لارې په ترتیب باندې دلته د موټرو یا د نورو شیانو په ترتیب کې د آدابو لحاظ او د دغه شیانو لحاظ ساتي. دا ځایونه باید موږ نه خراب نشي چې آینده دپاره مشکل سره نه شو، بیا بل وخت کې ضرورت او هغه خبرې به بیا کوو ان شاء الله العزیز. دا یو قرآن شریف د خلیفه صاحبانو شیخ صاحبانو ته پرون مم اعلان کړی و، بیا ور بیا هم کوو چې ترجمه کوشش دا کوي چې په 9 بجو باندې ځان حاضروئ. دلته ملګري او درسونه باید وختي وکړي. 9 بجو ته اوس هم د نیمه ګنټه وخت ده، څه د دغه ملګرو په خاطر څه د خبرې مو ورسره ذکر کړي. آینده خو د مقدماتي خبرې نه ترجمه شروع کېږي په 9 بجو باندې. کوشش کوئ چې ترجمې ته حاضر یې د باندې خلک چې راځي کوشش دې کوي 9 بجو ته ذاتي به زموږ سبق لږ ډېر روانېږي، په مخ باندې روان شي چې خدای پاک دا ترجمه په خیر عافیت ختمه کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. مخکې سبقو کې موږ تاسې اجمالا خبره وکړو، څو شیان واورېده. خدای پاک د خپل مخلص بندگانو حال اول د صورت کې ذکر کو، بیا د کفارو خالصینو حال ذکر کو، بیا د منافقینو حال ذکر کو، بیا وروسته د ټولو انسانانو د ناس په عنوان خطاب وکړو یا ایها الناس سره. اصل مقصد ته متوجه کړو چې د کوم مقصد لپاره پیدا یې چې د خدای پاک عبادت او معرفت ته هغه طرف ته متوجه شئ، او خپل انعامات راته ذکر کړه چې الله د تاسې خالق ده، مالک ده، مربي ده، تاسې پیدا یې، د تاسې پلار او مور پیدا دي، مځکه درته پیدا ده، اسمان درته پیدا ده، د رزق بندوبست درته کوي. دا ذکر شو. اوس بیا په نوع د بشر چې ټول انسانان دي په مجموعه باندې یو انعام ذکر کوي چې خلقت د آدم علیه السلام
او خلافت الهی ده د آدم علیه السلام چې د خدای پاک د خلافت مقام خدای پاک د تور کړی او دومره عظیم مقام انعام پکړی چې د ملائکو د پاره مسجود له ګرځولای ده د دغه انعام بیان کړي. د آدم علی نبینا علیه السلام د پیدایښت د مخکې په دې روی زمین باندې یو مخلوق د خدای متعال چې پیریانان دي د مخکې پیدا و. بیا دغه عامو پیریانانو په مځکه کې فسادونه شروع کړه، قتلونه یې شروع کړه، بدعملۍ یې شروع کړې. بیا یو بله ډله د الجان په نامه باندې خدای پاک د ملائکو سره ګډه راولېږله. عام پیریانان یې پسې واخیسته د الله په حکم غرونو ته، جزیرو ته، د دریابو مابینو ته. دا بیا په مخ کې باندې اوسېد. الله تعالی اراده د دې وکړه چې د دغه مځکې خلافت انسان ته وسپاري. نو ملائکو ته یې وویلې زه په مځکه کې خپل خلیفه نائب پیدا کوم. اول دوی باندې پوه شو خلیفه نائب هغه څوک د ځان دپاره مقرروي چې هغه کې کله کله عجز راځي. پاچا د ملک د ملک نه چې ځي په ځای باندې بل څوک مقرر کړي چې موږ تاسې نائب و معاون ورته ویایو. د جماعت امام د په مابین د لمانځه کې بیا اودسه شي بل څوک نائب مقرر کړي، خلیفه مقرر کړي. دا د ضرورت په بنیاد باندې وي. الله تعالی خلیفه ته څه ضرورت لري؟ اول نه په دغه ټکي ځان پوه کړو. الله تعالی څه ضرورت لري؟ نه غیبوبت کې راتلی شي، نه عجز کې راتلی شي. په الله تعالی کې چې ضرورت لري چې خلیفه مقرر کړي. وای د الله تعالی خلیفه مقررول د الله د عجز په بنیاد نه ده، د خلکو د عجز په بنیاد ده. موږ د الله تعالی خبرې اورېدی شو، الله تعالی لیدی شو، د دنیا په انسانانو عامو کې دغه استعداد موجود ده. نو ځکه خدای پاک موږ ته خلیفه مقرروي چې د موږ د هدایت ذریعه وګرځي. مناسبت وي، انسان وي، هغه استاد او شاګرد په منځ کې مناسبت ضرور ده. ځکه هم چې کفارو به اعتراض کوو چې دا څنګه پیغمبر د موږ غوندې انسان ده، که پیغمبر مقرریږي خو ملایکه دې مقرر شي. الله تعالی د هغو په دفاع کې څه ویي؟ که ملائکه مقرر کم رسول انسانانو ته په خپل ملکوتی شکل که ملائکه وي انسان ویني نه، مناسبت نشته، فایز نشي تر حاصلولای، اخذ نشي تر کړی. که انسان تر جوړوم په انساني شکل کې چې مناسبت پیدا شي خو بیرته به بیا تاسې اعتراض کوئ چې دا انسان ده. چې د ملائکو نه اخذ موږ نشو کړی نو د الله تعالی نه به څنګه موږ اخذ وکړو؟ د موږ د عجز په خاطر الله شفقتن او رحمتن خپل خلیفه موږ ته په نوع د بشر کې مقرروي چې د موږ ښه هدایت، رشد او تربیه په صحیح طریقه باندې وکړي. خدای پاک دغه خبره ملائکو ته ښکاره کړه. ملائکې ورته ویې چې ای رب کریمه ته بیا په مځکه کې داسې څوک پیدا کوې چې په مځکه کې به فساد کوي، ګناوې به کوي، په مځکه کې به وینې تویې، قتلونه به کوي. او موږ ملائکې هغه مخلوق د تا یو چې ماده د ګناه تا نه د کراب کې پیدا کړي خو معصوم دي. ټول عمر د تا تسبیح ویایو، په داسې حال کې چې متلبس یو په حمد سره د تا حمد ادا کوو. ټول عمر ونقدس لک نسبت پاکی کوو تا ته، او یا دا معنی ونقدس لاجلک موږ ځان د ګناو نه ساتو د تا د وجه نه، د تا د امر اتباع کوو، تا ښه پیژنو، مخالفت نه کوو. اوس دا خبره چې ملائکو دا خبره څنګه وکړه چې انسان یې لیدلی نه ده، دوی مخکې نه وی چې بیا به داسې څوک پیدا کوي چې په مځکه کې فساد کوي، قتلونه کوي. ملائکې په دغه څه خبرې وې؟ یا وایي دوی قیاس وکړه په مخکینیو پیریانو باندې. پیریان خو یې ولیده چې هغو فسادونه کړه، نو د هغه په بنیاد یې ویلې چې بیا به هم داسې مخلوق چې په هغه کې به فساد راځي. او یا رب کریم د څه فسادو بیان هم ورته وکړه، په مځکه کې به داسې انسانان پیدا کوم چې په هغو کې به داسې څه جرمونه هم وي. نو دوی د حکمت په بنیاد پوښتنه کوي چې ښه یو وارې داسې تقصیرات هم شته پکې،
بیا نو حکمت څه ده چې ته دا په مځکه کې پیدا کوې؟ رب کریم ورته ویلې زه علم لرم په هغه څه چې تاسې علم نه لرئ. دې دا معنا ده انسانانو کې که څه نه څه د شر او فساد خلک شته، خو داسې خلک هم په انسانانو کې شته چې په هغو کې د رب کریم سره یو تعلق خاص ده چې محبوبیت صرفه مقام ته رسیږي چې د الله محبوب ګرځي، معیت ذاتی مقام ته رسیږي چې بیا د خدای پاک د دغو دوستانو سره څوک نږدېکت کوي هغه الله ته نږدې کیږي. د الله په مخلوق په دغه انسانانو کې الله داسې انسانان پیدا کوي چې د هغو دا مقام ده. اوس حدیثو ته وګورو. یو حدیث مبارک کې راځي خدای متعال وایي ما بنده ما ته د ما په فرضو اعمالو رانږدې کیږي. اول د خدای قرب په فرضو پیدا کیږي، بیا چې نفلي اعمال کوي رانږدې کیږي نږدې کیږي نږدې کیږي تر دې چې د ما محبوب شي. او الله تعالی وی څوک چې د ما محبوب شي زه یې سترګې شم چې په ما باندې بیا لیدل کوي، زه یې لاس شم چې په ما باندې نیول کوي، زه یې پښې شم چې په ما باندې رفتن کوي. ګورې الله ته دومره نږدې شو چې الله داسې تعبیر کوي زه یې سترګې شم، زه یې لاس شم، زه یې پښې شم. او بل حدیث مبارک کې راځي چې په ورځ د قیامت خدای پاک یو انسان ته ووایي زه مریض وم ته د ما پوښتنې ته رانغلې. دا انسان به ورته چې رب کریمه ته خو مریض کېږې نه، ته خو جسماني صفات نه لرې، ممکن خو نه یې، څنګه ته وایې زه مریض وم ته د ما پوښتنې ته رانغلې؟ وایي د ما پلانکی دوست مریض و، که ته یې پوښتنې ته ورغلی وای لوجدتني عنده. د خپل دوست نه تعبیر په ځان کوي. ګوره مریض بنده ده، الله وی زه مریض وم. الله تعالی ورته وی زه وږی وم د تا نه مې ډوډۍ وغوښته تا ما ته ډوډۍ رانه کړه. بیا د انسان ورته چې رب کریمه ته خو خوراک نه کوې، امکاني صفات نه لرې، څنګه ته وږی وې ما ډوډۍ در نه کړه؟ د ما پلانکي دوست د تا نه ډوډۍ وغوښته، که تا ورکړې وای نن به دې ثواب میندلی و. دغسې وی زه تږی وم. ټول تعبیر په ځان کوي الله زه مریض وم، زه وږی وم، زه تږی وم. داسې مقام په بل مخلوق کې نشته. په دغه انسانانو کې خدای پاک داسې انسانان پیدا کړي. نو ځکه الله تعالی ورته ویلې تاسې خو هغه ظاهري فساد ته ګورئ، خیر ته نه یې خبر، خو داسې خلک شته کې چې هغه ما سره داسې یو مقام ته رسیږي چې معیت ذاتي مقام ورته ویلی کېږي، محبوبیت صرفه مقام ورته ویلی کېږي چې هغه د ما دوست بیا داسې شي لکه زه. د دغه وجه نه د دغه حدیث په اول کې داسې تعبیر کوي من عاد لی ولیا، څوک چې دښمني کوي د ما د دوست سره الله وی د ما اعلان جنگ ده وسره. خوشانوشه کشمیری سی بی د لی مخکې کو اوله نه په دغه پوه چې د ما د دوست سره دښمني دا د ما سره دښمني ده. من عاد لی ولیا وروسته ذکر کوي د اوله نه د دوست خدای دښمني داسې ده لکه اوله نه د الله العیاذ بالله بیا دې ته چې سړی ملا تړلی وي. او په ضد سره بیا محدثین لیکي چې معلومیږي چې څوک چې د خدای د دوست سره بیا اخلاص کوي، محبت کوي، معاونت کوي، هغه الله به بیا عزتمن ګرځي. چې د الله د دوست سره دښمني کوي الله دښمني کوي، چې د الله د دوست سره څوک دوستی کوي الله تعالی به بیا سره دوستی کوي. نو الله ورته زه علم لرم په هغه څه باندې چې تاسو علم نه لرئ. د آدم علیه نبی علیه السلام وجود خدای پاک جوړ کو د طائف او د مکې معظمې په مابین کې په یو بیابان کې پروت ته قالب جوړ د روح نشته پکې. شیطان چې په دې کې اختلاف ده چې دی د جنس د ملایکو نه ده که د پیریانو د جملې نه ده، اقوال مختلف دي پکې، خو په ډله د ملایکو کې را روان ده. په ډله د ملایکو کې را روان ده. د آدم علیه نبی علیه السلام وجود ولید په دښته کې چې تا خو یو نوی قسم مخلوق ده. خو شیطان خبیث هلته ډانچه جوړه ده، نور بدن خېټه خالی ده، د دغه خولې د لارې نه ورننوت، لاندې طرف ته تر ووت. نو وی ویلې چې دا که موجود هم شي پیدا هم شي دا قابل اعتبار
مخلوق نه ده، ځکه خېټه یې خالي ده. او بیا ملایکه ورته وویلې که دغه ژوند پیدا کی، الله یې ژوندی کی او تاسې ته حکم وشي چې د ده اتباع وکئ، تاسې به اتباع وکئ که نه؟ ملایکو ویلې او چې د الله حکم وي هغه په ټول عمر د خدای پاک د حکم نه خلاف نه کوي، لا یعصون الله فیما امرهم. ده وایي د ځان سره پټ وویلې چې زه خو یې نه منم. نو ځکه وروسته الله تعالی بیا دا ښکاره کوي چې هغه تاسې ښکاره کړه په هغه علم لرم چې ملایکو خبره وه چې او چا پټ مه کړه چې د شیطان خبره وه چې نه په دواړو باندې زه علم لرم. او یا ملائکو ویل چې او خو په زړه کې دا خیال ورسره پیدا شو د ملائکو سره چې که پیدا یې هم کی تر موږ نه به لوی عالم نه وي، ځکه چې موږ د ده نه مخکې پیدا یو په ډېرو شیانو د موږ علم شته، دی لا نشته، پیدا لا نه ده. او علم خو د شرافت صفت ده، نو تر موږ به اشرف هم نه وي چې څومره څوک عالم وي دومره د علم د وجه نه شرافت په نور مخلوق باندې زیات وي. چې موږ علم زیات نو موږ به شرافت هم د موږ زیات وي تر نورو نه. خو دا یې په ښکاره نه وویلې، په زړو کې دا ور وګرځېده. نو یا ملایکو ته خطاب د الله وی چې په خوله مو وویلې په هغه علم لرم چې او اتباع ده، خو په زړه کې مو چې څه خیال درغی په هغه علم لرم چې تر موږ به اعلم نه وي. نو د دغه ځای د ورکولو دپاره چې دا سوچ هم ختم شي چې او انسان تر تا نه که شاته پیدا ده، خو قابلیت علم هغه په ده کې تر تاسې زیات ده. نو الله تعالی اوس دغه کوي چې دوی ته دا ورپېژني، د انسان مقام ورپېژني. خدای متعال آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام ته د ټولو شیانو نومونه ور وښوه، حتی کاسه، جام، پیاله. ګوره دا یو نوع شی دی، غټې ته کاسه ویلی کېږي، کنکي ته جام ویلی کېږي، کنکۍ ته پیاله ویلی کېږي. وایي حتی دغه ترتیبوار دغه کنکی او غټ شي دا یې ور وښوه. وروسته دغه شیان یې عرض کړه ملایکو ته چې د دغو نومونه بیان کړئ دا چی دي. ملائکو ورته ویل چې موږ علم نه لرو مګر هم په هغه څه چې تا راښولي چې تا نه یې راښولي موږ علم نه لرو. آدم علی نبینا علیه السلام ته خدای پاک وی ورته بیان کړي د دغو شیانو نومونه. آدم علی نبینا علیه السلام د ټولو شیانو نومونه ورته ذکر کړه. اوس بعضې خلک دا اعتراض کوي چې امتحان خو هلته وي چې شاګردان ټول په سبق کې ناست دي، اوس استاد بیا پرچه جوړوي ویلی سبق کې فرق اوس معلوموي چې چا زده کړی چا نه ده زده کړی. ورته ویلی خو بیبي ټولو ته چې آدم علیه السلام ته یې نومونه ور وښوه، ملایکو ته یې نه دي ورښولي، بیا امتحان چې اخلي دا خو ظاهره تکلیف د عاجز ده. نو ښه جواب دا ده